د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرې اورېدونکو سلامونه، مینه او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکرګزاره یاستئ. په همدې هیله همداسې به ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونې وخت را ورسېد. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو اورېدونکو، نن د ستورو مزل په خپرونه کې درته د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول شلمه برخه دروروم. خو وړاندې له دې چې د شلمې برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دروروم چې تېره 19مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه به راسره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې اورئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 19مه برخه کې اورېدلي چې بیګم بلا یو دوه قدمه مخته نه وتللی چې زریاب چغې کړي، وګورئ هغه د سلطان راغی. بیګم ناڅاپه تم شوه. نجم الدین هم خپل سر راپورته کړ. مخامخ په دهلیز کې صلاح الدین سترګې مخلي او را روانو. بیګم ورمخته شوه او د خپل زوی لپاره لاسونه پرانیستل او ورغاړې وتله. د زوی په کتلو سره د نجم الدین تندی هم تریو شو. وی ویل، ته ولې راویښ شوې زویه؟ صلاح الدین د مور سره د غاړې د ورکولو په وخت کې په غوږ کې ورته وویل، مورجانې تاسې ولې په زریاب بېچارګۍ باندې داسې په قهر یاست؟ دا نجلۍ څه بل ډول نجلۍ ده؟ په دنیا کې هر ډول مخلوقات شته. موږ ته څه معلومه ده چې څوک په کوم حال کې او څوک په کومه بڼه راځي؟ بیګم نجم الدین ټکان شانتې وخوړو. په کراره یې وویل، زما دې توبه وي، پس له دې به زه زریاب ته هېڅ ونه وایم. هغه خو ستا ستروالی غواړي. مورجانې دا خبرې اوس پرېږده. صلاح الدین د خوب راویښ شوی او یوه خبره یې وکړه. الله تعالی چې څه کول غواړي نو د هغې د کولو لپاره اسباب او وسایل هم برابروي. بیا بیګم نجم الدین زریاب ته وویل، صحیح ده زویه، زریاب ته ورځه، د خپلې مور سره دې ولاړه شه. زریاب او مورې د ډاډ ساه واخیسته او د هغه ځای داسې په تیزۍ ورکې شوې لکه د خره د سر نه چې ښکرونه ورک شوي وي. نجم الدین هم د مور او زوی په خبرو کې راولوید او وی ویل، پرېږده چې صلاح الدین ویده شي، ځکه سهار باید ژر را بیداره شي. بیګم ورته سم د لاسه ځواب ورکړ او ورته وویل، هغه ته معلومه ده ماشوم نه دی، ته ورځه آرام وکړه. نجم الدین خپلې ښځې ته د ځواب ورکولو پرته د خپل خوب کوټې ته ولاړ. د ټولو د تللو وروسته بیګم ورته وویل، سبا په دربار کې ستا امتحان دی. ښه ده زویه، ته هم لاړ شه او ویده شه. صلاح الدین ورته وخندل، مورجانې ته ولې اندېښنه لرې؟ په داسې سلګونو امتحانونو کې بریالی شوی یم. بس ستا دعاګانو ته ضرورت لرم مورجانې. زما خو هره شیبه ژبه تا ته په دعاګانو باندې لمده وي. بیا بیګمې خپل دواړه لاسونه پورته کړل او وی ویل، الله تعالی دې تا بریالی کړي زویه. بس د هغې پاګل اس په اړه لږ څه فکر هم کوه. درنې مورجانې، دا ته څه وایې؟ که چیرې زه یو بېواکه اس په واک کې رانه ولم نو بیا به باغیان او دښمنان څنګه او څه ډول تر پښو لاندې کړم؟ د دې خبرې سره یې سر راپورته کړ او د مشالونو په رڼا کې سترګې وځلېدې.
درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې 13 برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. 20 برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. دغه سهار په امیه جومات کې جشن و. پخوا به د سهار د لمانځه په وخت کې په دې جومات کې د 6 کسانو څخه زیات نور څوک نه وو. خو یو وخت په ښار کې دا ډنډوره خپره شوه چې دغه مسجد ته د دمشق والي نجم الدین ایوب د لمانځه د ادا کولو لپاره راځي. دا داسې نه وه چې نجم الدین ایوب دې جومات ته نه راته، بلکې په پرلپسې توګه به د ماسپښین او مازدیګر لمونځونه په همدې جومات کې ادا کول. خو د سهار لمونځ به همالته په خپل محل کې ادا کوه. په میاشتو کې به کله کوم ځل هغه په ناڅاپي توګه دې جومات ته د سهار د لمانځه لپاره راته، نو د ښار کور ته به دا خبر ورسېده او خلک به د کتلو لپاره دې جومات ته راتلل. خلک په دې خاطر راتلل چې کله به نجم الدین ایوب هلته په جومات کې د سهار لمونځ ادا کړه، نو د لمانځه وروسته به ساعت 2 د خلکو سره په غونډه کې کېناسته او د خلکو عرایض به یې اخیستل. د هغوی ترمنځ شخړې به یې هوارولې. نو په همدې خاطر د سهار لمانځه ته د هغه په راتلو د خلکو دلچسپي زیاته وه. هغوی غوښتل چې له یوه اړخه د دمشق په دغه ستر جومات کې په جومات سره لمونځ ادا کړي او د دمشق د والي په صحبتونو کې هم شریک شي. د لمانځه څخه وروسته چې کله امام سلام وګرځاوه، نو د نجم الدین ایوب سترګې په خپل زوی صلاح الدین ولګېدې. هغه په لومړي صفت کې تر ټولو اخري کونج کې ناست و. نجم الدین ایوب په خپله یو نیک طبیعته او دین دوسته انسان و او صلاح الدین هم دا ښېګڼې د خپل پلار نه زده کړې وي. هغه نه یوازې په جمع سره د لمانځه پابند و، بلکې د سهار درس ته به هم کېناسته. نجم الدین په دې پوهېده چې صلاح الدین د لمانځه او روژې پابند دی. خو دا خبره ورته نن ډاګیزه شوې وه چې صلاح الدین د سهار د لمانځه لپاره دلته امیه جومات ته راځي. هغه دا هیله هم درلوده چې نن سلطان نورالدین زنګي هغه انتخاب کړي او په کوم اغیزمن ځای کې وټاکي. خو نن سهار د سهار د جمع څخه یو مقصد دا و چې د الله تعالی په دربار کې وژاړي او د خپل زوی د بریالیتوب لپاره دعا وکړي. په دې سهار نجم الدین په ډېرې عاجزۍ سره د الله تعالی په دربار کې لاسونه لپکړل. کله چې له دعاو څخه فارغ شو، نو وی کتل چې صلاح الدین د خپل ځای څخه تللی دی. خلکو د هغه شاوخوا نیولې وه او د هغه مجلس ته منتظر وو. نجم الدین د خپل زوی په اړه ډېر فکر ونه کړ، بلکې د خلکو عرایضو ته یې توجه وکړه. صلاح الدین چې کور ته ورسېد، نو مور یې په سجده پرته وه. هغې بیچاره هم د خپل زوی د بریالیتوب لپاره د الله تعالی په دربار کې ژړا کوله. صلاح الدین یې تر څنګ کېناست، بیا یې په لمدو سترګو هغه ته وکتل او په مخ یې ښکل کړ. بیګم نجم الدین غوښتل چې څه ووایي، چې په دې وخت کې زریافت په منډه راننوتله. بیګم ورته په غوسه شوه. څه در باندې شوي دي؟ ولې داسې ورخطا منډې وهې؟ زریافت په ویره وویل، هغه خلک بیرون را یوځای کیږي. د خلکو مازغه خراب شوي، د څه لپاره راټولیږي؟ د هغوی والی خو په جومات کې دی. هغه ته د خپلو کارونو د اجرا کولو لپاره فرصت هم نه ترلاسه کیږي. زریافت وویل چې د دمشق والی څومره مینه‌ناک او زړه سواند انسان دی، خاورې محبت کوونکی انسان دی. زریافت نوره سوځېده، وویل هغوی ټول د نندارې لپاره راغلي دي. بیګم نجم الدین پوزه تاو کړه، ویل ننداره؟ دلته به د څه شي ننداره وي؟ زریافت یې په پښو کې کېناسته، ویل بیګمې ما خو اورېدلی دي چې بس پرېږدی، خپله مخوکه بنده کړه. دغه ټول ستونزې ستا په خاطر را پیدا شوي دي. صلاح الدین ورته راغبرګه کړه.
درنې مورجانې، یو ځل خو یې واوره چې دا درته څه وایي. خوای زریافتې چې دا خلک د تشي د تماشې کولو لپاره راغلي دي. زریافتې خوله پرانسته، داسې چې صلاح الدین هم ترې وشرمېده. ستا نندارې کولو لپاره. بیګم خپل زوی ته په تیزو سترګو سره وکتل. وا دې اورېدل؟ اوس نو خوله را بنده کړه. مورجان پرېږده چې خبره یې پوره واورم. کیدای شي چې د صلاح الدین لهجه لږ څه سخته شوې وي. صلاح الدین په خپله لهجه باندې پښیمانه و، خو د زریافتې خبره اورېدلې اړین ګاڼل. ویې ویل زریافتې دا ته څه چټیات وایي؟ خلک به زما د تشي ننداره کوي. الله دې نه کړي چې ستا ننداره وکړي، خو هغوی راغلي د همدې نندارې لپاره. زریافت غوښتل خپله خبره را وکاږي، خو نه پوهېده چې څه ډول خپله خبره را مخته کړي. ډېر مشکل سره یې وویل دا هغوی په فکر چې هغه ځواکمن او نه کنټرولېدونکی اس په تا پرېږدي چې پرې سپور شي. صلاح الدین سر وخوازوه. هو خبره دا ده، ډېر ښه. هیله لرم چې الله تعالی به را سره مرسته وکړي. بیګم نجم الدین خپله نوې پرېکړه وکړه. زویه ته نن دربار ته مه ورځه، ورته ووایه چې طبیعت مې خراب دی. صلاح الدین په سخته اندېښنه کې پرېوتی و، خو بیا یې هم وویل مورجانې دا ته څه وایې؟ اخر زه ولې دربار ته ولاړ نشم؟ بیګم روانه شوه او زوی ته یې په روانه کې راکتل. ویې ویل د سهاره زما ښی سترګه رپېږي او بیا ما د دې اس په اړه هم ډېر څه اورېدلي دي. زریافت ورته په پوره باور سره وویل د اس په اړه خو تاسې بالکل فکر مه کوئ، ما هر څه سم کړي دي. صلاح الدین خپله غصه په زریافت باندې یخه کړه. تا څه صحیح کړي دي؟ زریافت ته د صلاح الدین د غصې نه وبېرېده، خو بیا یې هم وویل صحیح، بالکل مې هر څه صحیح کړي دي. صلاح الدین ورته په قهر سره وویل ته خو چوپ شه، زه د نجم الدین ایوب زوی یم. نو که چیرې یو ځواکمن شاتوری اس کنټرول نشم کړی نو بیا به زما له ژونده ګټه څه وي؟ د دې نه خو بیا دا ښه ده چې اس ما د خپلې شانه را وغورځوي او له منځه مې یوسي. بیګم پرې د لرې نه راچغې کړې زویه الله دې نه کړي، ته څه وایې؟ امیرزاده داسې خبرې مه کوه، زما او زما د مور ځان دی له تا نه زار وي. یوې ویرې اخیستې وینځي د خپلو راتللو سره سم نجم الدین ته خبر ورکړ امیرزاده اس راغلی دی. تر یو وخته پورې د زریافت رنګ تک ژیړ وتښتېد، د بیګم نجم الدین رنګ هم والوت. صلاح الدین په خپل مور او زریافت سترګې ونښلولې او بیا بیرون ووت. مورجانې بالکل فکر مه کوه، پلارجان ته ووایه چې د سلطان قاصد راغلی او همغه لوري ته ولاړ، زه به هم هلته په دربار کې د هغه انتظار کوم. بیا صلاح الدین زریافت ته مخ کړ او ورته وویل زریافتې ما ته چې هر څه پیښیږي ته یې پروا مه کوه، د مورجانې خیال مې ساته. صلاح الدین بیرون ولاړ او زریافت ته بیګم نجم الدین او د کور نور لوی واړه د بلخانې په لور ولاړل تر څو د پورتزه د بیروني حالاتو ننداره وکړی شي. کله چې صلاح الدین بیرون ووت وی کتل چې ګڼ شمېر خلک راغلي دي. ګڼه ګوړه دومره زیاته وه د دوی ترمنځ هغه شاتوری اس هم ولاړ و. د هغې په څلورو واړو پښو او غاړه کې پړي تړل شوي او شاهي غلامانو کلک کړي وو. اس به بیا خپل زور ازمایه. کله به چې په دوه پښو شو نو خلکو به ترې منډې کړي او لرې به ترې ودرېدل. په بلخانه باندې د والي د محل ټولې ښځې ولاړې وي. د بیګم نجم الدین رنګ الوتی و
او په خوله زګونه را روانو. زریافت هم پړسېدلې سترګې ولاړه وه. کله چې صلاح الدین راووت نو د خلکو ترمنځ شور او غوغا ختمه شوه او خلکو ورته د تللو لپاره لاره جوړه کړه، خو د صلاح الدین په مخ باندې هیڅ ډول ناوړه اغیزه نه لیدل کېده. هغه له ځانه سره وسله هم نه درلوده، یوازې په اوږی کمان او ترملای څو غشي تړلي وو. په دې وخت کې د صلاح الدین سره تر ټولو لویه وسله هغه متروکه وه چې په ښي لاس کې کلکه نیولې وه. کله چې صلاح الدین سترګې پورته کړې او د بالخانې په لورې وکتل، په ګڼه ګوڼه کې هیڅ چا د هغه سترګې تعقیب نه کړي، ځکه د ګڼې ګوڼې خلک پوهېدل چې په بالخانې باندې د والي د کور خلک ولاړ دي. صلاح الدین له هماغسې پورته کتل چې زریافت د بیګم نجم الدین په غوږ کې وویل: په الله سوګند چې دا په ریښتینې توګه سلطان دی. دغه شان او شوکت یوازې سلاطینو ته ور په برخه کیږي. په دې وخت کې صلاح الدین په خپل لاس کې نیولې متروکه کرار خوځوو او د شاتوري اس په لور ورمخته کېده. د ستورو مزل د خپرونې درنو اوریدونکو، د سلطان محمود زنګي د داستان یا ناول شلمې برخې ته د صلاح الدین شکوه تر سرلیکه دوام ورکوو. زریافت یو ځل بیا په پټه وویل: په الله سوګند، دا شان او شوکت یوازې پادشاهانو ته ور په برخه کیږي. خو دا خبره په بیګم نجم الدین داسې ولګېده لکه چای چې په غوږو کې سره تیل ورچولی وي. هغه نه خپل ځان ته وکتل او نه خپل شاوخوا ته. سم د لاسه یې زریافته د کوڅیو نه ونیوله. کمبختې، دا مرداره ژبه به دې کله هم بند شي او که نه؟ زریافت د احتجاج په توګه خپل سره د بیګمې تر مخ نور هم راټیټ کړ او ور وړاندې کړ. ټول ویښتان رانه وکاږه، ما هم ووژنه، خو هغه څه چې په غوږ کې اورې او په سترګو یې ویني هغه به هرومرو ترسره کیږي. بیګمې ویښتانو ته یوه جټکه ورکړه او ویل: هغه د مرګ په کنده ولاړ دی او ته وایې چې هغه سلطان دی؟ د سلطان شان او شوکت همداسې وي بیګم صاحبې. ټول ویښتان مې راوکاږه، خو دا وایم چې طلا هغه وخت طلاوي چې د اور د بټۍ نه تېره شي. درنې بیګم صاحبې، هغه څه چې زه وینم ستا سترګې کتلی نه شي، هغه لرې چې د خاورو دوړو کوم غبار راپورته کېږي، د هغې شاته هغه ووینه. د سمندر په غاړه هغه بل لوري ته راپورته شوي شپه او خپل میرزاده چې د سلطان صلاح الدین په شکل خپل اس غلوي او په دښمنانو باندې د تورې گزارونه کوي. زریافت دا خبرې داسې کولې لکه چې په ریښتونې توګه یې د سترګو پر وړاندې دغه انځورونه تېرېدل. بیګمې ویښتان پرېښودل او زریافت لاندې خواته را پرېوته. زریافتې، له تا نه پناه غواړم. لاندې د محل په دروازې کې امیرزاده صلاح الدین د شاتوري اس نه شاوخوا ګرځېده. بالاخره د هغې مخې ته راغی او ودرېد. سترګې د اس په مخ ورخښې کړې. شاتوري اس هم خپل سترګې په صلاح الدین کې نښلولې وې. صلاح الدین د یوه ساتونکي له لاسو څخه رسۍ په خپلو لاسونو کې واخیسته. پاتې رسۍ د هغه د نور ملګرو په لاسو کې وې. صلاح الدین هغه رسۍ په خپل ښي لاس کې ونیوله، په چپ لاس کې متروکه نیولې وه چې په هوا کې خوځوله او یو ځانګړی اواز پیدا کوه. صلاح الدین ساتونکو ته حکم وکړ چې د اس څخه ټولې رسۍ په یو وار پرانیزئ. حکم تکمیل کړل شو. لږه شېبه وروسته اس بالکل ازاده ولاړو. یوازې په غاړه کې یوه رسۍ پاتې وه چې سر یې د صلاح الدین په ښي لاس کې و
او په چپ لاس کې متروکه نیولې وه او تاوولی. بیا معلومه نه شو چې دې شاتوري اس به څه فکر کړی و چې یو ناڅاپه په دوو پښو ودرېد او په شړهار یې پیل وکړ. خلکو د ویرې چغې کړې. یو شمېر نندارچیان د ویرې څخه لرې وتښتېدل. ګڼ شمېر نر او ښځو د صلاح الدین د سلامتیا لپاره دعاوې کولې، خو صلاح الدین د اس د سترګو سره خپلې سترګې جنګولې وې. تر څو لمحو پورې ټول ولاړ خلک سخت په ویره او طرحه کې وو. په بالخانې باندې ولاړو وینځو او نورو د محل ښځو په زوره زوره د قرآن کریم آیاتونه تلاوت کول. یوازې زریافته بالکل په صحیح توګه پرته له کومې ویرې ولاړه وه او بیګم نجم الدین ته یې تسلي ورکوله. بیګمې صاحبې هیڅ اندېښنه مه کوه، امیرزاده ته هیڅ زیان نه رسیږي. ما اس پوی کړی دی، هغې له ما سره ژمنه هم کړې ده چې د امیرزاده ویښته ته به هم زیان نه رسوي. زه خو هلته د اس د پوهولو لپاره ورغلی وم چې داروغه ونیولم، خو ته پوهېږې چې زه غله نه یم. که ما دا اس پټ کړی هم وای نو څه به مې پرې کړي وه؟ زما په کوټه کې خو ایلا په ایلا 4 کټونه هم نه ځایږي. دا کم وخت اس به مې چېرته تاړه؟ بیګم نجم الدین ته هره شیبه غوسه او قهر راته، خو غوږ یې د زریافت خبرو ته نیولی و او سترګې د صلاح الدین په لور وې. اس په خپلو 4 پښو داسې ارام ولاړو لکه د مداري په مداریتوب کې چې د هغه بیزو د هغه د لختې د ویرې نه نیغه و ارامه ولاړه وي. کله چې بیګم نجم الدین د هغې د خبرو نه ستومانه شوه نو سم د لاسه یې د دعاګانو سلسله بنده کړه او په زریافت یې راوګرځېده. په ژبه دې چینجي ولګېږه، کمبختې د یو څو لمحو دپاره دې د مردار ژبه نشي بندولی. الله تعالی دې نه کړي که اس زما په زوی باندې ناڅاپي حمله وکړي نو بوټي بوټي به دې کړم. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو او د ستورو مزل د خپرونې خاصو مینوالو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 20مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. آیا د زریافتې وړاندوینه به صحیح وي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې 21مه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل او زما ګران همکار چې د تخنیک په چارو کې را سره ملتیا کوي عبدالله بصیر له تاسې څخه اجازه غواړو. تاسې چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ دواړه در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.